بسم الله الرحمن الرحیم. د ابي سعید الخدری رضی الله عنه نه روایت ده. دا روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: موسی علیه السلام الله رب العالمین ته وویل: یا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. ای ربا داسې یو څیز ما ته وښیوه چې زه په تا په هغې یادومه او په هغې دې رابلمه. الله رب العالمین وفرمایل موسی علیه السلام ته: قل یا موسی لا اله الا الله. ای موسی لا اله الا الله وایا، ما په دې باندې یادوه او ما په دې باندې رابله. موسی علیه السلام الله ته وفرمایل: یا ربي ستا ټول بندگان خدا وی. الله سبحانه وتعالى وفرمایل: وی لو ان السماوات، کچرته د اسمانونه او وزمکی د تلی په یو طرف کې واچي، وعامروهن او د دې اسمانونو اوسیدونکي او د دې ځمکې اوسیدونکي پکې واچي، سوا زمانه او لا اله الا الله د تلی په بل طرف کې واچي، مالت بهن لا اله الا الله. لا اله الا الله به پدره نشي. دا د لا اله الا الله فضیلت او د هغې عظمت ته اشاره ده. بدې کې د لا اله الا الله ذکر ډیر کوي. لا اله الا الله محمد رسول